پاکستان ته د ټي ټي پي تازه خبرداری. پاکستانی طالبان وایي چې د 2023 کال په پیل کېدو سره مو په پاکستان کې د تازه بریدونو لپاره پوره چمتووالی نیولی. ټي ټي پي د راپور په داسې حال کې خپروي چې د پاکستان حکومت ترمنځ څو ځلې اوربند او خبرې وشوې خو اوږدمهاله ونه فایدې. پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومت سره د خبرو لپاره ځینې ځانګړي شرایط لري خو اسلام آباد یې د منلو وړ نه بولي. د سولې لپاره د پاکستانی طالبانو یو شرط دا دی چې پاکستان حکومت د قبایلو خپلواکي او آزاد حیثیت ومني او دارنګه له پښتونخوا خپل پوځیان وباسي. د بلې خوا د پاکستان کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې ډېر ژر به د پاکستاني طالبانو پر ضد بریدونه ګړندي کړو. د بل پلوه پاکستاني طالبانو په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې پر پاکستاني پوځیانو د نویو بریدونو د چمتووالي ادعا کړې ده. دا او تاسو ته لنډ جزئیات تر بیا ښې چارې.